کلونه به کیبل راواړوئ پیسې کنې درته کومه زه شرې او در واسطه به کومه پیازو پټاټې بیا به ناست یاست سرې سترګې کږې خولې چیرې ولاړې پروډیوسره چیرې ورک شولې امان الله ناصره وام راواستوه شوروا کنې در بې سرمه کوي دغه سندرغاړې عبدالله درته کومه یوه دعا راسي راوچلېږي په 500 روپۍ یوه دعا راوچه ارزانه شوله هله راوچلېږي فردا سترګې فردا جپې خوا و د جانک زه جانک یم زه پیر جلبل یم د پیر جلبل پر آبه نن سبا مشهوره یم او ته باته جانکه یې خوله دې ماته یاره خلک له ما زه دعا غواړي او ته یې ماته جانکه یاره پیر صاحب زه پریشانه یم راغلی د دغه دپاره یم ما د پیر صاحبه څه به یو دعا یوسماسي څه پریشاني ده وابړه والا خو پر غلا نه یې نیولې هلکه یا دا خبره نه ده په اصل کې پرابلم دا دی very very tension the problem the tension you're learning English the problem you know that is the problem is the problem دا نن سبا چې دا د انګلیش پرابلم دی دا هر چاته دی او هر سړی دا کوشش کوي چې زه انګریزي زده کړم په انګریزي په زده کېدلو کې هغه په خپله مورنۍ ژبه ځینې یې رسي نو که ستا پښتو ویره ده زه به داسې دعا درته وکړم چې بیرته به پښتو شروع کړې که خدای ته لکه ته اوس ما ته پښتو راښه ستا تر پښتو خو اوس هم زما پښتو ښه ده ستا پر ما باندې بیخي د ګوړه خیال راغلی دی زه هلته ګاز خورم او ته چاول خورې یا ماشاءالله سونې سوچه پښتو وایي دا سړی یا دغسې خرابه نه کړي هلکه دا ډېره ادبي پښتو ده شاعري شروع کړه پښتو خو د ډېره ښه ده بیا نو څه دپاره بوژنېدلې را روان یې لکه شکون چې په لوټه وولې نه ګوره په اصل کې پرابلم دا دی چې میلمانه را روان دي نو په دغه کې د پریشانۍ څه خبره ته خو ډېر پراخ دسترخوان لرئ د دوی دسترخوان چې څنګه اوار شي پښې په تنبه پورې وتړي نو د پښې چې په تنبه پورې وتړي او بیا دونه پراخ د سینې له خوا دونه پراخ دي د پیسو له خوا دونه پراخ دي دونه سخیان دي چې زه ورته یم یو روش راوغواړه دی ظالم 4 روشه راوغواړه 4 روشه اوس ګوره 8 روشه راوغواړي یاره دا عجبه خبرې کوې وم زه د هغو مېلمنو څخه تنګ یم دی بیا دلته ځان راباندې تاوانوي شرم وکړه آیا وکړه یاره پښتون سړی دغه د سیالانو خو مخکې د 2 پیسو کړم د پښتانه چې به دسترخوان هوار سو د باندې زه به مېلمه را تر هغو به ګوله په سټ کې نښته چې مېلمه به پر دسترخوان نه ورته ناست یعنې دا خلک به څه چې دا د دغه سړي د یارو دوست دی د دغه ټپوس یارو دوست دی یاره دا خبره نه ده ته اوس ما ته پیغورونه راکوې ما حساب کتاب تا ته نه دی معلوم زه د مېلمنو څخه نه یم پریشانه مېلمانه دي خدای 500 مېلمانه دي خدای راولي دا خبره نه ده یاره نو بیا څه خبره چې دی راغلی لکه تازي چې په ډبره وولې نه دا خبره نه ده خبره دا ده چې مېلمانه را روان دي 50 کسان او 50 سره د امان الله ناصر عزیزان دي چای ډېرې کوي چای به خود کوي لکه اوس چای هم نه ورکوي نه خبره دا ده چې هر یو زوی مړي 15 پیالې چای او هره پیاله کې 15 چمچې بره وراچي او تا ته معلومه ده چې بره دا ټیم په بازار کې شاټ ته نه میلاویږي this is the problem the sugar problem the problem I don't solve your problem دا خو ډېره لویه مسله ده ستا دپاره لکه ډېره مسله دا مسله به زه در حل کړمه دا چې دعا به ورته وکړمه چې دوی د ډېره اسماعیل خان زه را روان دي نو زه بیا دعا ورته وکړم چې د بس مخ به د ملتان په خوا کړم بس هر چم چې ته پکې یو چم په وکړه بله ورځ زه مېلمه ومه ډېر غازي خان هلته ورغلی ولمسې پر وروجو لا بره اچول هغه خو پرېږده ماښام یې شوروا راته کښېښوله ما چې ګوله چین وکړه په هغې کې لا بره اچولې زوی مړي سهار و ماښام بس جلیبۍ دي میټایي دي دا بره چې ګرانه سوې ده خاص د دوی د وجې ګرانه سوې داسې به وکړو جانانه چې زه به دی دعا ورته وکړم چې دا جلیبۍ به تر نظر لړمان ورسي او الوا به تر نظر د غواو د غوایه تر دا د پورې خو سړی پرېږده کور خراب یم د غواو د غوایه پښتورګي او دلبند او زړه جوړ سي یاره
خوښه دي څه وایم خوښه دي چې دا رنګه دعا ورته وکړم بس فیس راواړو ما دې پیسې راکړه بس پیسې هو پیسې دا زما پیسې د جیب چېرته سره یې نو موږ خو 4 فوټه لرې درته ولاړو زما جیب تا ولی دی مغزه ده خراب دی یاره زه چیرې یم ته چیرې الوک ګوره دغه خلک واهان دي یاره بیا شرا کومه بیا نو شرا نو څه دپاره کوې بدوا درله کومه چې رښتیا ووایه وایې که چې کوې یاره اوس نو خدای راوستلې ده نو څنګه یا خدایه هر چا چې زما جیب ولی تی کور خراب کړي یا خدایه هر چا چې زما جیب ولی تی پر کور د غم نارې کړي یا خدایه هر چا چې زما جیب والی خدای دغه کور د مېلمانه ورولي چې یو سماوار چای د ورځې کوي یا خدای پاکه چې زما جیب چا والی د مېلمانه په نصیب کې چې بل یو شی نه خوري بیا جلبۍ مازه وه یا خدای پاکه بس پیره خوله دې ورزیږه څه کوې لکه زما انا چې وشراته دې ملا وتړل 50 روپۍ د غلا سوي دي د 50 کروړ روپۍ شراده ورته وکړه خواره کېده هیڅ کښېنه قرار 50 روپۍ دی څه په خبر سو تا ته څه معلومه ده چې 50 روپۍ وي دا ما په جیب کې وګوره دا هر په قرآن دا خو هغه 500 دی ظالمه دا دم د دوا په حساب کتاب زما د جیب خپل جیب ته منتقل کړي یا زویه دا د لاس صفایي وه د لاس صفایي د لاس صفایي دي ولا ډېر ښه چم زده دي دا به ما ته هم را زده کړې خو دا وکړه دا پرابلم دی دوا ژر راله وکړه ښه دی دی به وکړو د برې پر ځای به ګوړه استعمال کړې ښه دی لیونه ګوړه نن سبا تر برې ګرانه ده نو نوکل څنګه دي نوکر خو نوم د برې څخه جوړېږي ریوړۍ خو نو له برې نه جوړېږي وای خانت دې خرابه نه څه چې بره ویلي کې نو ریوړۍ چین جوړېږي نو بیا دی وکړه زویه چې یو ټرک شلغم ورله راوړه بس ورته کښېږده په چای دې پورې کوي وای بابک بابرایه ته بیا د دې پراګي سره ولاړ یې پاتو خو نو نه یم ولاړ خو د دوا دپاره ورله راغلی یم دا چشي دوا دې نه غواړې ولې هغه مېلمانه چې را روان دي مېلمانه زیری به در باندې بس یې واوښتئ یالا الله نو بیا زما خیال پولیس والا ونیول یا کاکا نو بیا زما خیال دهشتګردانو اغوا کړل یا مړه نو بیا ته چیش زیرې را باندې کوې دوی چې راورسېدل کور له سره لاسه مو ډاکټر له بوتله هغه شوګر ټېسټ وکړئ ټوله شوګر سوي وو د برې سره پرهېز ورکړي نه بابا و بابا در څه بابا و راځه کاکا نه بابا راځه بابا عمر زر پلار یې تر زوی سپېره دی زوی یې تر پلار په تراټ زویه زما 500 روپۍ راواړوئ څه کوئ چیرې ځئ 500 روپۍ د چش 500 روپۍ دا زما په دوا باندې شوګر سول زویه ته کوه چې شي بیا به په قسمه ده بیا به ورته کومه برته بې سمومه ته خپل ځان سم که هېڅ کښېنه ټیک دی نو نه راسره منې بس خلاص مې کړلی کمپیوټر که خدای کول وګوره له پلاره د بیزوګر جوړوم که هغه دلګی بیا بیا پیسې وشنده پیسې وشنده ته 500 روپۍ د دې زموږ اړه دوه قبلي شي بچا 200 روپۍ 200 کار چې په 200 نو بیا ایش دی یو راکې